درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره په یوه ډیره مهمه موضوع خبرې کوم. څنګه کولی شو پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړو یا له کومو کیمیاوي درملو استفاده وکړو، معده او د معدې هضم زورور او مضبوط وساتو. تاسو پوهیږئ چې معده لکه د وجود دروازه، که چیرې نامنه وله نو ټول وجود ورسره نامنه کیږي. په دې تصویر کې تاسو ګورئ دا مرۍ ده او مرۍ هم بالاخره له معدې سره وصل شوې ده، سټمک یا معده. په معده کې ډیر قوي تیزاب موجود دي چې هایدروکلوریک اسید یا HCl ورته ویل کیږي. هایدروکلوریک اسید او فرمول هم HCl ده. د دې تیزابو خاصیت قوي او زورور تخریش ده، یعنی پی ایچ تقریبا د 1 او د 2 ترمنځ کې ده. په دې وروسته غږیږو چې پی ایچ د تیزابو څه معنا لري. له دغه تیزابو نه د معدې ټول داخلي دیوال د یوې بلې پردې په واسطه خوندي شوی ده. داسې یوه پرده د معدې پر حجراتو پرته ده. دغه بلغمي لایه یا پرده د میوکس په نامه یادیږي، میوکس لیر. درست؟ ښه، د دې میوکس د پردې وظیفه څه ده؟ له تیزابو او له بل هر ډول مخرشو موادو د معدې حجرات ژغوري. یعنی که چیرې دا پرده نه وای نو تیزاب به راتلل او د معدې له حجراتو سره به په مجاورت او په تماس کې راتلل او بالاخره دا د زخمو تخریش او د سوځېدو سبب ګرځېده. ښه، له کومه کیږي دغه میوکس په نامه مواد؟ په داخل د معدې په دیوال کې د یوې مخصوصې حجرې په واسطه باندې ترشح کیږي. تاسو ګورئ ډیری وخت موږ د معدې د سوځنده حالت سره مخ کیږو. سوځنده درد، برننګ اپیګاسټریک پین، برننګ اپیګاسټریک پین، یا د سینې د نس په پورتنۍ ساحه کې سوځنده درد. معمولا دغه درد د خوراک سره زیاتیږي. یعنی کله چې مریض فود انټیک وکړي، خواړه وخوري، خواړه بعد له ژولو مرۍ ته راځي، مرۍ هم د خپلو مارپیچو حرکاتو په واسطه را انتقالوي چیرته؟ معدې ته. کله چې خواړه معدې ته راورسېدل، که احیانا د تیزابو غلظت زیات وي او دغه میوکس په نامه پرده د هر ملحوظ پر اساس نری شوي وي، نازکه شوي وي، نو تیزابو ته اجازه ورکوي چې داخل ته د معدې تر دیواله راورسیږي او بالاخره هغه کوم تخریش چې د دغو تیزابونو په واسطه منځته راځي، هغه تخریش د سوځنده درد سبب ګرځي او دغه درد د سینې د نس په پورتنۍ ساحه کې احساس کیږي. ښه، کله چې د داسې یو وضعیت سره مخ شو، یعنی درد له خوراک سره اضافه شو، نو د غالب ګمان له مخې د میوکس پرده نازکه شوې ده او تیزاب بالاخره کولی شي تر حجراتو تر انساجو ځان راورسوي. دغه حالت معمولا د ګسټرایټس یا د معدې د التهاب تصویر جوړي. ګسټرایټس یا دغه التهاب عفونتونه دوه ډوله دي، اکیوټ یا حاد او کرونیک یا مزمن. څه معنا لري؟ دفعتا معده عفوني شوله، خواړه پرې بد ولګېدل او د التهاب او پړسوب سره مخ شوله، دې ته وایي حاد عفونت. او کرونیک هغه چې د مختلفو اسبابو په واسطه کلونه او میاشتې در بر ونیسي. میاشتې کیږي چې موږ د ښه هضم سره نه یو مخ، انډایجسشن لرو یا ډسپپسیا، هضم مو په سمه توګه نه کیږي، د ډوډۍ خوراک نه وروسته مو معده پړسیږي، ارګمي کوو، همدا رقم ورسره سوی هاضمه، د نس بادونه لرو، بلوټینګز یا د معدې بادونه او ګډ اوازونه. دا ټول هغه علایم او نښې دي چې د معدې په مزمن التهاب یا په کرونیک ګسټرایټس کې لیدل کیږي. ښه، معمولا د معالجې دپاره په ټوله نړۍ کې هغه کوم درمل چې استفاده کیږي هغه ته موږ PPI وایو. PPI یا پروټون پمپ انهبیټرز.
پی پی آی یا پروټون پمپ انهبیټرز دا د اومیپرازول په نامه چې کومې دواګانې دي اومیپرازول پینټاپرازول ډیکسلانساپرازول ایزومیپرازول دا ټول هغه درمل دي چې د پی پی آی یا پروټون پمپ انهبیټرز تر عنوان لاندې موجود دي. وظیفه یې څه ده؟ د معدې دغه تیزاب چې هایدروکلوریک اسید نومیږي د دو سیکریشن یا ترشحات کموي. څنګه یې کموي؟ د معدې په حجراتو کې یوه حجره چې د پیرایټل په نامه یادیږي دغه پیرایټل حجره تیزاب تولیدوي او بالاخره دغه مخصوص پمپ او دریچې یا ورسۍ نه چې کوم تیزاب حجره رالیږي د معدې لیومن یا منځ بس هغه بندوي او په دې اساس باندې د تیزابو غلظت کمیږي. که چیرې موږ د اوږدې مودې دپاره یعنې د کلونو دپاره ایرز او حتی د میاشتو دپاره له دغو درملو استفاده کوو نو معنی یې څه ده؟ موږ د میاشتو او کلونو دپاره یوه نورماله پروسه چې د تیزابو تولید د هغه بندوو. ولې بندوو؟ دلته د تیزابو د شدت د وجې موږ په خپله معده کې درد او سوزش احساس کوو. ولې احساس کوو؟ ځکه چې دلته د میوکس په نامه پرده نازکه شوې ده او یا یې خپل کیفیت له لاسه ورکړی دی. ولې ورکړی؟ ځکه چې د میوکس په نامه کومه حجره چې ده دغه حجرات میوکس صحیح نه تولیدوي، دغه لزجي او بلغمي مواد نه تولیدوي او په ټوله کې د حجراتو دفاع یا پروټیکشن د سوال لاندې راغلی. ښه د همدې حالت نه د مخنیوي په پار موږ پروټون پمپ انهبیټرز کاروو. آیا دا صحیح کار کوو؟ یعنی موږ باید تیزاب بند کو تر هغې دلته یو بل ډول پی ایچ ولرو، یعنی تیزاب که چیرې کم شي مسلما هضم منځته نه راځي. که چیرې د اوږدې مودې دپاره موږ اومیپرازول خورو یعنی دا خپل هضم مو ټکنی کړی ده. که چیرې هضم د اوږدې مودې دپاره ټکنی پاتې شو دغه اومیپرازول بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي چې هغه ناروغۍ بالاخره د پروټین د سوی هاضمه ده، د منرالونو سوی هاضمه ده او په هغې باندې اوس مفصلا یو څه بحث کوو. ګورئ که چیرې دا د پی ایچ خط وبولو درست له 0 تر 14 پورې اعداد لرو اووه عدد د دوی منځنی یا هغه خنثی عدد ده. څه معنا لري؟ له اووه نه چې څومره هم 0 طرف ته راځو تیزابي حالت سره مخ کیږو، چې څومره هم تر 0 را نږدې کیږو هغومره زموږ تیزاب قوي کیږي. له اووه نه چې څومره هم د 14 طرف ته راځو دلته موږ د قلوي حالت یا د القلي حالت سره مخ کیږو. صحیح؟ قلوي حالت چې الکلي ورته وایي. ښه اووه څه دي؟ خنثی دي. دغه اووه عدد نه تیزاب ده او نه هم کوم القلي. القلي د تیزابو ضد مواد دي. زموږ د معدې تیزاب کوم ځای کې دي؟ د یو او که دلته یو وي په دې ساحه کې دوه ولرو نو د معدې د تیزابو شدت او زورورتیا دلته ده. یعنی پی ایچ تقریبا د یو او دوه ترمنځ ده. درست؟ دا کوم تیزابونه دي؟ هغه چې د تخریش په کمل صلاحیت لري. یعنی موږ غوښې، ډوډۍ، خواړه، ترکاري هر څه راوړو کله چې هم د دې تیزابو سره مکس شي ټوټه ټوټه کیږي او همدغه ټوټه ټوټه کیدلو ته موږ ډایجسشن یا د هضم پروسه وایو. کله چې اومیپرازول وخورو څه کیږي؟ دغه د پی ایچ خط راځي دې خواته ځکه د اومیپرازولو په خوراک سره د تیزابو تولید کمیږي. کله چې د تیزابو تولید کم شو نو هغه کم موجوده تیزاب چې دي د هغو د ګسټریک سیکریشن یا د معدې د نورو ترشحاتو سره یوځای کیږي. هغه غلیظ تیزاب بدلیږي پر رقیق تیزابو باندې، یعنی خپل تیزابي خاصیت کمیږي. تخریش او شدت د تخریش دغه تیزاب بالاخره کمیږي ځکه تولید کم شو. ښه کله چې دغه تیزابو تیزابي حالت کمیږي نو دغه پی ایچ بالاخره راځي او لوړ کیږي تر 3 راځي، تر 4 راځي، تر 5 راځي. څومره چې د پی ایچ عدد غټیږي همدومره زموږ د ډسپپسیا یا د سوی هاضمې چانس زیاتیږي. نو ډیری وخت داسې ذهنیت موجود وي چې اومیپرازول یا پی پی آی
د اوږدې مودې لپاره یو چا شروع کړي وي خوري یې بغیر د دې چې ډاکټر ورته تجویز کړي وي یا د هغه د پس منظر نه پوه شو دوی په حقیقت کې د خپل تیزاب اخلي او خنثی کوي اضافه کومه ګټه نه ده رسولې وجود ته تیزاب یې واخیستل خنثی یې کړل او د تیزاب هغه تخریش او بد خواص نور په معده کې نه احساس کیږي ولې هغه ضعف چې کوم ده هغه لا شته ده کوم تکلیف موجود و هغه لا شته ده ښه څنګه وشو کولی چې هم تیزاب په خپل وجود کې په ښه پی ایچ کې ولرو یعنې د 1 نه تر 2 الا 2.5 پورې چې هغه ښه هضم منځته راولي او هغه د معدې حقیقي د تیزابو معنا هم پکې ده دا هم ولرو او په د دې ترڅنګ د هضم پروسه هم په سمه توګه لاړه شي مخته لاړه شي او په حقیقت کې د دغو پی پی آی په نامه چې کوم دواګانې دي دو ته هم اړتیا پیدا نشي چې موږ د اوږدې مودې لپاره وخورو نو څه باید وکړو ډېر یو اسان کار ګورئ تاسو په دې تصویر کې لیمو ګورئ لیمن جوس درست تاسو لیمو واخلئ په اوبو کې واچوئ لیمن واټر دا کولای شئ دوه حالاتو کې وخورئ صحیح مخکې له خوراک نه بفور میل یا آفتر میل بعد له خوړو وخورئ څه کیږي په لیمو کې موږ یو ډول تیزاب لرو چې هغه ته سټریک اسید وایو صحیح سټریک اسید راځي د معدې د یو بل ډول تیزاب چې هغه HCl دی یا هایدروکلوریک اسید د هغو سره یو ځای کیږي او اتومات د پی ایچ کرښه کمیږي د 1 تر 2 حالت ته راځي دغسې یو حالت یعنی تیزاب یو ډیر قوي او شدید حالت ځان ته اخلي نو ډیر ښه ډایجسشن یا هضم منځته راولي پروټینونه کاربوهایډریټس ویټامینونه دا ټول په سمه توګه باندې هضمیږي درست دا شو یو حالت دویم په یاد مو وي چې تاسو دغه لیمن واټر یا د لیمو اوبه یا لیمو جوس د ډوډۍ په منځ کې نه خورئ چې دا د هضم پروسه خرابوي او د نجوشي منځته راولي ښه ډیری انسانان داسې وي چې د لیمو د خوراک سره یا د لیمو د اوبو د څښاک سره دلجوشي پیدا کوي یا یې دا ټټر سوځېږي یا یې معده سوځېږي دا په حقیقت کې هغه انسانان دي چې لکه مخکې مو چې ویلې د معدې دغه کوچنۍ پرده چې میوکس نومیږي دا په دو کې نری ده افیکټیو یا ډیره تاثیرګذاره نه ده تیزاب ترې نه راځي او د معدې حجراتو انساج سوځوي او موږ بالاخره د درد سره مخ کیږو ولې ځکه د لیمو د اوبو د څښاک سره تیزاب غلیظه کیږي پی ایچ لوړیږي دغه تیزاب په حقیقت کې ګټور تیزاب دی ولې شدت او تخریش کچه یې جګه ده میوکس تاب نه لري خصوصا دغه انسانان دي چې د ایچ پایلوري میکروب لري یا هم د اوږدې مودې لپاره سیګریټس کوي دی معمولا د لیمو د خوراک سره یا د اوبو د جوس د څښاک سره د داسې وضعیت سره مخ کیږي څنګه د همدې حالت نه مخنیوی وکړو تاسو کولی شئ د لیمو جوس واخلئ د الوویرا سره یې مکس کړئ الوویرا حتما به مو اورېدلي وي دا په خپل یوه پاڼه ده جیل غوندې مواد په خپل ترکیب کې لري جیل راواخلئ د الوویرا او په یو ګیلاس کې واچوئ درست ګیلاس کې لیمو در سره د لیمو اوبه مکس کړئ کولی شئ د ورځې یو ځلې دا وخورئ هم د لیمو سټریک اسید راځي تیزابو ته او هم د الوویرا هغه بلغمي و لزجي کومه لایه چې ده هغه راځي او په معده کې دلته موږ ته د میوکس لیر جوړوي او د تیزاب د غلیظو تیزابو له شدت څخه مژغوري البته د تخریش له شدت سره همدا رقم کولی شئ چې اپل سیډر یا د مڼې سرکه استفاده کوي څنګه 2-3 قاشوغې په یو ګیلاس اوبو کې مکس کوئ دغه ګیلاس اوبه کولی شئ تاسو په نهاره یا بعد له ډوډۍ استفاده کوئ ځکه دا په خپل ترکیب کې یو بل ډیر ګټور تیزاب لري چې هغه ته موږ اسیټیک اسید وایو اسیټیک اسید راځي له اوبو او دغه اپل سیډر سره
د معدې تیزابو سره یا HCl سره یوځای کیږي. کله چې د HCl سره یوځای شو نو اتومات د معدې د تیزابو pH یا د زور شدت زیاتوي او دا بالاخره د ډایجسشن یا د هضم سبب ګرځي. که چیرې موږ د اوږدې مودې لپاره اومیپرازول یا پانټاپرازول خورو په حقیقت کې د تیزابو کیفیت خرابوو، تکلیف نه ورسره برطرفه کوو. کله چې د تیزابو کیفیت خراب شو مسلما پروټین نه هضمیږي. د پروټین هضم که ونه شو همدا رقم ویټامینونه نه هضمیږي. بعضې ویټامینونه دي لکه ویټامین ډي دا په معده کې د تیزابو په واسطه د غذایي توکو نه را جذبیږي او راوځي. همدا رقم منرالونه هم نه جذبیږي. نو دې ته باید یو څه متوجه واوسو چې د اوږدې مودې لپاره دغه درمل یا اومیپرازول استفاده نه کړو. که منرالونه، پروټینونه، همدا رقم ویټامینونه په وجود کې کم شو نو دا مو د مهلکو او وژونکو ناروغیو سره مخ کوي. وزن کمیدل بالاخره ورسره دي، همدا رقم بې اشتهایي ورسره ده، د بدن د دفاعي سیستم د کمزورتیا بحثونه راولاړیږي. که چیرې ویټامین ډي کم شي د مفاصلو ناروغي، د هډوکو ناروغي، د هډوکو پوده کېدل دا ټول بالاخره منځته راځي. همدا رقم د منرالونو په کمبود کې د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي او د نورو ګواښونو ناروغیو سره مخ کیږو. کولای شئ د لیمو له جوس نه استفاده وکړئ، باد له خوړو ګټور ده. که چیرې د لیمو جوس مو هارت برن یا دلجوشي زیاتوي او الوویرا ته اړتیا لاسرسی نه لرئ، کولای شئ د مڼې د سرکې نه استفاده وکړئ. دا هم تیزاب لري د اسیټیک اسید په نامه او دغه تیزاب د هضم پروسه ډیره ښه په چټکه او په سمه توګه حمایه کولی شي. مننه.